مدینه منوره کې یو منافق او د یو يهود مسلمان جګړه رااله. منافق هغه ته وایي چې په زړه کې کافری، په لکه کې د دین دشمنی، د دین او په خوله کلمه وایي منځونه هم کوي. دغه منافق چې په لکه کې د دین دشمنی، بس دا منافق دی. بس پوه شئ ادلنه د دین دشمن او دلنه پیغمبر نو منل، په خوله به ځان مسلمان وي. يهودي او منافق را رسول الله صلی الله علیه وسلم لا وی زمو فیصله وکا. يهودي په حق او منافق په نه حق، نو حضور پاک د يهودي په حق کې فیصله وکا. دې ته خو بیان کوي چې دا په مسلمان دی او کدا يهودي دی، نه د انصاف نه بکار اخلي کې يهودي دی که مسلمان دی، فیصله کې به حق کار کوي. چې فیصله وکړه او بار اوتل، هغه منافق وته وی يهودي ته راوي دا فیصله مان را اوس پیرستا پیغمبر وکړه یره بس دا مې نه را واخه عمر لزو باغ فیصله. دا منافق دی خیالو چې عمر ډېر تیز دی او ډېر جذباتي دی او دا کافر دی، د بلا نه بدی شي. نو ابا زما ظاهري اسلام ته وګوري او مال به فیصله وکړي. عمر يهودي لکم ځای فیصله کوي، يهود خدا بدی شي، بس زما دی ظاهري مسلمانه ته وګوري او مال به فیصله وکړي. جلال حضرت عمر صاحب مسلمان منافق په خلی مسلمان عمر صاحب ته چې زموږ د فیصله ده تعالی وکین او وکم ده. يهودي وته صاحب ودا فیصله اوس حضور پاک مبارک وکړه، خدا غو نه منله او تعالی را واستم چې باغ فیصله کو. وی بس ټیک ته اس خبره نشته، د پیغمبر فیصله دی نه منله او مال رااله زبدلو کم کنه فیصله کې کوړه لاله تورې خل کړه خې ولدا مخ پاک او بار درو وته او چې تورې چت کړه منافقې په پدا سټو او تورې نه سره دي اخو ورده وی چې د پیغمبر د فیصله نه پس مال فیصله وروړي زبر دغه فیصله. پیغمبر فیصله نه مني او مال راځي. دین خدا معلومه چې ته پیغمبر ته انصاف والا نه وي، ته پاغه د انصاف عقیده نه لري، هغه ته به انصاف وي ځکه مال راځي. دین معلومیږي دا چې پیغمبر ستانه د وخت دغه فیصله دی بدی شي دی بدی شي او مال راځي. دین معلومیږي دا چې ته چې پیغمبر نه پويږي او ته پويږي. دین معلومیږي دا چې ستا په پیغمبر اعتماد نشته او په ما نشته، ولګه سم فیصله درته وکم. د منافق قوم لاړ حضور پاک لوي سه عمر زموږ سړی وجلې دي، مفتو کې وجلې دي، نسپینا او نتور او سړی وجلې دي. حضور پاک عمر له غوښتوي سړی دی وجلې دي، بیا د الله رسول اقرار وکړ بالکل د غوا ضرورت نشته ما وجلې دي. ولې دی وجه وی سیب تا فیصله نه منل استاد فیصله نه پس مال راغی. یاره عمر داد سوکل زورنه بده ور کړو، غزار بده ور کړو، پوی کړي بده نو سر دته ولې واو. وی الله رسوله کدینه پسم سو ستا فیصله نه منی او مال راځي دقه چل به وسره کو. باقی ستا خو خدای چې مال زیاتی کړي په ما تخپل فیصله جاری کړ. ضمیر میں نه برداشت کوي چې ته د فیصله وکړې او څوک دغه نه مني او هغه فیصله دې مال لري. دې زمانہ کې بشتخه مونږ له داسې اوس خو خیر د لږ بیمار یم د دې فیصلونه وته ما او نشم کولی په دماغو مې بوج راولي. او په خوا به دا و چې جد به پکې یو درخواست ورکړه د مونږ فیصله په شریعت وکړه. بابا جی له به داسې ډېر راتله نو جج به ورته په چا فیصله وکړي؟ په شهزاده مولوي صاحب. نو دواړه ډلې برالې نو چې هغه به ورته فیصله ووروله نو چې د چا خلاف به هغه وی دا نه منم واپس ځم عدالت. چې شریعت کې د ګټۍ د مولا فیصله منې او که شریعت کې د تاوانې نه وی نه صاحب په پښتو به فیصله کوم، شریعت کې د تاوان نه وی صاحب عدالت ته په عدالت په فیصله کوم، په مولا نه کوم. د مولا فیصله خدا خپل ګړې نه ني او خدا قرآن او د سنت نه. نو کدی ګټه و منی او کدی ګټه نه و نو د قرآن او د سنت فیصله نه منی. او سمشتا دقه منافقین، منافق چې نه پیژنې دقه منافق دی. ډېر خلک وایي دا منافقین څه ته وایي؟ مې دا چې په زړه کې دین بدي شي او په خوله یې مني. یاره وایي دې زمانه کې شته؟ ما وایي چې بس توبه وباسم، که رجسټر راوړې نو زه به راته لګیا شم شروع به راته وکړم او تر مرګه پورې به خلاص نه کړې. علامه شمس الحق افغاني صاحب د خدای پاک وبخښي، افغاني صاحب خو افغاني وکړه
هغه نه چا تپوس وکړ وی دوس سره په صف کې مونځ کېږي او که نه کېږي هغه ورته وی او کېږي وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوس سره به صف کې نه ودرېږې مونځ ورسره مکروه دی وی کتاب چې لیکل نو هغه زمانه کې چې ته یو دوس و اوس ټول دوسان دي نو کم به وباسو الله اکبر اوس ټول دقه لوبه ده رښتیا ووایه چې د 100 روپو او د 1000 روپو مسله دې راشي او شریعت کې بیلې وای نه په شریعت فیصله نه کوم په عدالت کوم دا قرآن نه منل شو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هغه ججانم پکې داخلي چې دا خدای او د رسول فیصله پرې دی د ته پته را چې دا فیصله دا حق فیصله ده او د پیسو د پاره او د سفارش د پاره نه کې لاندې رالی د دې آیت لاندې رالی تباہ برباد شي حضرت عمر صاحب الله پاک آیت نازل کړي صاحب کدی نه پسم سوکرال او تا فیصله کړي او هغه نه مني او مال راضي والله دغه لوبو سره کو سمې دل باجا کو پرې د مینه د مازیګر ته و او چې ستاسو فیصله د شریعت عزت غاړه بسته الله پاک آیت نازل کړ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون څنګه دي فيجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مفهوم به و معنا نکوم عمر چې سویلی ټیکی ویلي ټیکی چې تعالی فیصله وروړي او هغه اونمني دا د سراړو مسلمان نه دی دغه تسخه کړی دی آیات مقصد حضور پاک راغه الله رسوله دا بیبیانو ته وای چې پرده شروع کی هغه زمانہ کې دا د مخ او د لاسونو او د مړې او د سټ پرده نه لاندې د خپو د گیټو میټو دا پرده نه نور پرده و خو مړې او سټ او سر ویخته او د لاسونه د بخکارو خلک وداسي زنانه وداسي بیلو پټې ګرځي دي نو به زمانہ ورو اصلاح کی حضرت عمر فاروق راغی الله رسول ته تخو ورسوک راځي نیکم راځي او بدم راځي ته مهرباني کو دی بیبیانو ته وای چې پرده کوي خزو ته وای رسول الله مبارک وی عمر ما ته چې الله حکم کی دا خو سخت خبره ده نو زه به تابعداري کوم الله ندی ویلې نو بس خیر اسم نشتا زنانو ته وی اوزه او د بس چل کاو چې ام المؤمنین بتلا هغه زمانہ کې بود اسمات او بار کاو خزوبه پکور کې نه کاو بد به غاڼل دا وی رواج یو خاص دی ولته بخذت لې سړی بال تنتل نو عمر به چغي والے اے فلان کې امید دې ګوره ښا خیال کاوه دې د پاره چې دا شر شور جوړ کما چې دا پرده راشي لیکن الله نه راوستا او چې عمر بار بار مطالبه کوي نو رسول الله مبارک ته الله وی ګور الله اعلان راغی یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن دا الله رسول لونو ته بیبیانو ته د مسلمانانو مند ته وای چې پړونه بسر لوپټه بسر دا عمر خوخه عمر پړه کې مخ کې نه راغلل دا نه چې ګني خدای ته پته نه و نه الله ته مخ کې قران لیکل او له محفوظ کې لیکل دي عمر ته اړه کې مخ کې واچو لا پس آیات حضرت عمر فاروق ورته سوی وی دا الله رسول چې دا طواف وکړو د مقام ابراهیم سره به یو 2 رکعات نفل کو کنه وی عمر ما ته الله ندی ویلې چې الله وای نو کو وکنه فورا الله آیت نازل کا عمر خبر ټیک دخا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى چې طواف اوکې مقام ابراهيم نشاته ودرېګا او 2 رکعات ومنځ دینه غټ ایمان بلکې دي